22 کلن عبدالفتاح څو میاشتې وړاندې له خپلې کورنۍ سره خوشحاله ژوند درلودی، خو د تېرې مۍ میاشتې پر 21 نیټه د کابل په زنبق څلورلارې کې د ټانکر یوې لویې چاودنې د دې تقاعد سوي دولتي کارمند او د هغه د کورنۍ ژوند د تل لپاره بدل کړ. عبدالفتاح خپل 15 کلن زوی فرهاد په دغه چاودنه کې له لاسه ورکړ. هغه وایي چې تر ډیره په خپل زوی پسې ګرځېدل. خلاصه دا کلب د ویډیویي چې نشر شو، کلب تصویري چې نشر شو تلویزیونو کې، مونږ ولیدل چې یو کورولا په هغه حادثه کې وسوځېده او وروسته مونږ ته دا پته شو چې زمونږ زوی په هغه حادثه کې موټر سره د منځ تللی ده او تر اوسه زما د زوی نښه او یا د موټر کوم ټوټه مونږ ته پته نه شو. د عبدالفتاح نکسیزه کورنۍ د هغه د زوی تر مرګ وروسته له ستونزو ډک ژوند تېروي. دی وایي تر دې مهاله یوازې 2 مؤسسو لږه مرسته ورسره کړې. هر قدر چې زه خپل ځان ته سهولیت ورکوم، قوت ورکوم، بیا هم د هغې دردونه ما ډېر ځوروي. مور یې هم اعصاب له لاسه ورکړی، ګډ یې هم رواني تکلیف پیدا کړی، خو موږ یې دې خوا او خوا زغلوو چې لیونی نه شي. په دغه دردونه اخته یم. له فرهاد څخه یې مېرمن 2 لوڼې او یو زوی پاته دي. زینت چې د ښوونځي په 4م ټولګي کې ده د پلار په اړه وایي: تا 5 روزه از مو بابا دیگه هیچی ندیدیمش. در کجا رفتیم او را پالیدیم. د فرهاد یوازینی ورور فهیم چې لوستی هم دی دنده نه لري. بسیار احساس تنهایی میکنم با خودم که بیادرم نیست. بسیار یک درد نامهنگام، یک درد بسیار بزرگی است که معلوم نیست. من تنها هستم، خود تنها احساس میکنم. عبدالفتاح وایي چې لا تر اوسه د هغه اسنادو پر تیارولو بوخت دی چې دولتي ادارو ته یې وړاندې او دا ثابته کړي چې زوی یې په چاودنه کې وژل سوی او د خپلې کورنۍ او د فرهاد د ماشومانو د زده کړې لپاره یو څه مرسته ترلاسه کړي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.